السلام علیکم ګرانو دوستانو. د ویډیو موضوع مو ده د اسلام اقتصادي قوانینو تاثیر پر کورنۍ. ګورئ د روژې میاشت ده، زه هڅه کوم پر اسلامي کورنیو او دغه پلیلیست چې تاسو یې اوس ویډیو ګورئ د اسلام او کورنۍ پلیلیست ته کار وکړم تر څو اسلامي مسایل پورته کړم. نو د اسلام اقتصادي قوانینو تاثیر پر کورنۍ باندې وایو. اسلام و د کورنۍ ته اقتصادي قوانین راستولي دي په دې موخه چې د چا حق ونه خوړل سي. و اسلام د کورنۍ نظم لپاره او د رواني او تعادلي نظم لپاره اقتصادي قوانین لري. هغه قوانین لکه چې شي یو مهریه ده یا مهر چې موږ ورته وایو، بل نفقه ده او بل میراث دی. اول راځو پر مهریه باندې خبرې کوو. وای د حیوان او انسان فرق په مهریه کې دی. حیوان خو راولاړېږي یو دم یو ښځه راګیره کړي او رابطه ورسره وکړي، نه د ځنګل کې به مو حیوانان لیدلي. نو اسلام دا مهریه په دې خاطر ایښې ده چې د انسان او د حیوان فرق وسي. وای مهریه د صداقت او باور سبب کیږي. مهریه یو تحفه ده او د نارینه د مینې ثبوت دی. وای مهریه یو اقتصادي حمایت دی. ښځه هر اصل کې اقتصادي نگاه څخه تر نارینه یو څه ضعیفه ده. که تاسو دا اوس په 2026 کې د دنیا و د قوانینو ته وګورئ، نارینه ته اقتصادي نگاه څخه پر ښځو قوي دي. نو نارینه باید ښځو ته څه ورکړي؟ مهر ورکړي تر څو ښځه په کورنۍ کې ځان سم احساس کړي. وای مهریه نه ورکول غلا ده. وای هغه ګناه چې الله جل جلاله یې نه بخښي هغه مهریه نه ورکول دي. او زه په دې باور یم چې زما د دعا میړه به الله جل جلاله نه بخښي، ځکه چې زما سره یې وعده کړې وه چې ماته به بنګړي را رانیسي، خو نه یې را رانیول. زما سره یې وعده کړې وه چې زما و خپلوانو ته به یو پارټي جوړه یې نه کړله او زه یې نه بخښم انشاءالله. وایي مهریه د دا سبب کیږي واده اسانه کار نه دی او نارینه په دا پوه سي چې ولا دا ښځه چې زه لاسته راوړم دا داسې اسانه کار نه دی چې زه نن یوه معاینه کم سبا یې بیرته ایله کم یا ژوند کې مشکلات ورته راولم. ښه وایي ښترینه ښځه هغه ده چې ښکلا ولري او کمه مهریه وټاکي. ښځو ته یې هم ګوره دا ویلي دي، وایي تاسو نو داسې مه کوئ چې د مهریه د نامه واورئ نارینه تباه او برباد کړي. وایي ښه ښځه مهریه خپل میړه ته په پور ورکوي. وایي پور دې زما او ستا. وایي مهریه د دا سبب کیږي چې د طلاق مخنیوی وسي د نارینه له طرفه، د ښځو حقوقو مراعات وسي او د ښځې مقام لوړ وساتل سي. دوام چې شته نفقه ده. اسلام پر نارینه باندې د ښځې نفقه لازم کړې ده چې باید ښځې ته نفقه ورکړي. وایي په اسلام کې د میرمنې او اولاد نفقه د نارینه مسؤلیت دی او په ټوله دنیا کې هم دا سیستم همداسې دی. نفقه عبارت دی د چیش څخه. اول د اوسېدو ځای، خوراک او پوشاک، تحصیلات، ټول شرایطو کنټرول. یعنی دا د کور کنټرول به هم د نارینه په لاس کې. نفقه درکوي نو داسې خو نه کېږي به نارینه نفقه درکوي به زحمت کوي ژوند به ته میده ورته کېږي. دا خبرې نشته چې نارینه دې دا ټوله شیان درکوي ته به سر ورته ټیټوي او د هغه اطاعت به کوي. وایي ښځه په کورنۍ مسایلو کې مسؤلیت نه لري حتی که لوړ عاید ولري. د نارینه نفقه په ښځه کې د وابسته‌توب یا د معتادۍ حس پیدا کوي. دا روانشناسي ثابته کړې ده. دا ښځې ته چې نارینه نفقه ورکوي د دې ټول مخارج کوي، د دې سر و د دې وسیالانو ته لوړوي. دا ښځه و نارینه ته داسې یو وابسته‌توب، داسې یو تړل کېده ورته راسي لکه د معتاد ده چې د مخدره موادو سره لري. وایي دغه حس ورته پیدا سي او دا حس د روابطو د ټینګښت سبب کیږي. وایي ښځه خپل د مال مسؤلیت خپله لري چې تصمیم ونیسي. مستقله ده په خپل مال په تصمیم کې. نارینه حق نه لري چې د ښځې په تصمیمونو کې مداخله وکړي. وایي خو د دا مستقلتوب باید د نارینه وقار ته ضرر پیښ نه کړي. صحیح ده چې ښځه مستقله ده، لیکن د خپل نارینه ته هم باید ډېر په سپکه ونه کتل سي، د هغه مشورو ته توجه وسي. وایي د اولاد مشکل ته باید په ګډه رسیدګي وکړي. یعنې که د اولاد مشکل منځته راسي ښځه دې هم یو څه خپل د مالي کومک ورسره کوي. دریم موضوع چې شته میراث. وایي میراث هم لکه مهریه او نفقه د کورنۍ نظام ساتي.
او موږ د اسلام څخه ډیره مننه کوو چې دا ښځې په میراث کې شاملې کړلې. مخکې له اسلامه ښځې ډېرې خوارې وې او زه دا هیله لرم چې ښځې خپل د مړونو احترام وکړي، اطاعت یې وکړي او د مړو څخه مې دا هیله ده چې خپل مسؤلیت ادا کړي او ښځه دا ته مجبوره نه کړي چې هغه په طلاق راضي سي. کوشش وکړئ خپل مشترک ژوندونو ته په دواړو کار وکړئ، په یوه طرف نه سمیږي. زه د روابطو متخصصه ما 8 میاشتې خپل د میړه سره دومره زحمت وکړي چې دی سم کم هغه سم نه سو. مجبوره سولم ځینې ولاړه مجبوره سولم پرېږدم، مجبوره سولم فرار وکړم. خو تاسو دا کار مه کوئ. مننه.